تاسو به خپل شناختی کارت څنګه چک کوئ چې زما شناختی کارت څه ځای کې خو استعمال شوی نه دی. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې کله نه تاسو شناختی کارت جوړ کړ دی هغې وخت نه واخله تر اوسه پورې تاسو خپل شناختی کارت چک کولی شئ چې دا په کم ځای کې یوز شوی دی. مطلب ستاسو شناختی کارت چې دی هغه څه ځای کې سکین شوی دی یا ستاسو فنګر څه ځای کې لګېدلي یا ستاسو شناختی کارت نمبر چې دی هغه څه ځای کې یوز شوی دی یا ستاسو د شناختی کارت کیو آر کوډ چې دی دا څه ځای کې استعمال شوی دی که نه. نن سبا خو تاسو ته پته ده چې آنلاین سیسټم دی او ډېر زیات فراډونه دا کیږي او دغه د شناختی کارت د وجې نه تاسو ته ډېر زیاته مسله جوړېدی شي. نوې ویډیو کې به دغه ټولې طریقې تاسو ته زه ښیم. دا ویډیو چې ده دا ډېره زیاته معلوماتي ده. دا ویډیو په خپله هم وګورئ او خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. که دا پیج تاسو نه فالو کړی نو دا پیج لازمي فالو کړئ. موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو. اوس موږ خپل د موبایل سکرین ته راغلو. خپل پلی سټور چې دی دا به اوپن کړئ او دې کې به سرچ کړئ پاک ایډنټیټي. دا کوم اپلیکیشن چې دی د دې انټرفیس تاسو وګورئ دا به ډاونلوډ کړئ او دې کې به ځان له اکاونټ جوړ کړئ. ټیک ده. که دې کې ستاسو اکاونټ جوړ نه وي تاسو ماته کمنټس وکړئ نو د دې اکاونټ جوړولو طریقه به درته زه ما وښیم. نو دا به دلته نه تاسو اوپن کړئ. دلته چې کله تاسو دا اوپن کړه دا به لږ شان ټیم اخلي. نو که بیا ستاسو اکاونټ جوړ وي نو تاسو به لاګین باندې کلیک کړئ او که جوړ نه وي نو دې په رجسټر باندې به کلیک کړئ او ځان له به نوی اکاونټ جوړ کړئ. نو زما اکاونټ خو آلریډي جوړ دی زه به په لاګین باندې کلیک کړم او دلته به خپل شناختی کارت نمبر به زه ورکړم او لاندې به زه خپل پاسورډ ورکړم. ښه کله چې ما خپل شناختی کارت نمبر او پاسورډ ورکړ نو بیا به زه لاګین باندې کلیک کړم. نو دا تاسو وګورئ زما کوم پاک ایډنټیټي اپلیکیشن چې دی دا بالکل اوپن شه. صحیح ده. زه په خپله دې ټایم کې په سعودي عربیه کې یم او دا اکاونټ ما هم په سعودي عرب کې جوړ کړی دی آنلاین. ټیک ده. نو دا بره ګوټ کې تاسو ته 3 ډاټ ښکاري دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته کته لاګ اوټ د پاسه تصدیق هسټري ویریفیکیشن هسټري دې باندې به کلیک کړئ. ټیک ده. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دا به لغونې سرچ کوي. دا اوس تاسو ګورئ دا تاسو ته ښکاري آل شیډ. بیا تاسو سیکنډ نمبر باندې وګورئ ډیجیټل کیو آر کوډ. بیا په 3 نمبر باندې تاسو وګورئ فنګرز. په 4 نمبر باندې بیا تاسو وګورئ په 5 نمبر باندې تاسو وګورئ CNIC. نو دې اخري 15 ورځو کې زما شناختی کارت چې دی دا په څه ځای کې هم نه استعمال شوی. نه زما چا فنګر لګول دی نه زما د شناختی کارت کیو آر کوډ چا تصدیق کړ دی نه زما شناختی کارت نمبر چې دی هغه چا تصدیق کړ دی. صحیح ده. نو دا به تاسو څنګه چک کوئ. مطلب تاسو کله شناختی کارت جوړ کړی دی 2022 تاسو ګورئ 23 ګورئ 24 ګورئ 25 ګورئ نو دې ټول تاسو ښه په اسانه باندې چک کولی شئ. دا بره تاسو ته ښکاري کوم کلنډر نشان چې دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو څومره وخت نه واخله څومره وخت پورې تاسو وګورئ. نو زه به دلته فرام باندې چک کوم. زه 2023 نه ګورم. ټیک ده. 2023 1 نه واخله او 2031 2026 پورې زه ګورم. نو تاسو ته بره ښکاري پروسیډ آګې بړې دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دا به لغونې پروسس کوي. دا اوس تاسو ګورئ لږ ورته انتظار وکړئ دا به مکمل ډیټا زما راواخلي چې 2023 نه واخله تر اوسه پورې زما شناختی کارت زما فنګرې دا کم ځای کې لګېدلي. نو دا وګورئ تاسو زما فنګر چې دی هغه کم ځای کې لګېدلي. دا ښکاري وسیله بینک تعمیر بینک دغه شانتې نور کم میزان بینک شه بینک الفلاح له بینک الحبیب هر ځای کې دا چې کوم ځای کې هم زما فنګر لګېدلی زما شناختی کارت استعمال شوی دی نو دا هغه مکمل ډیټیل یې ما راواغست. اوس چې کوم ځای کې دا ماته پته ده چې دغه ټول ځایونه کې ما خپل فنګرې چې دي هغه لګولي دي. اوس به زه ډیجیټل کیو آر کوډ باندې کلیک کوم نو دا چې دا کوم نو دا تاسو وګورئ دې ځای کې زما شناختی کارت چې دا نه دی استعمال شوی. نو اوس که زه فنګر وګورم زما فنګر دې ځای کې استعمال شوي دي. وسیله بینک کې زما فنګر استعمال شوي دي. کله چې زه سعودي عرب ته راتلم دلته ما فنګرې لګوي. دا تعمیر بینک چې دی دلته هم زما فنګرې لګېدلي او دغه شانتې دا نور کته الحبیب بینک شه نو دا کوم چې دا ټول ماته معلوم دي دلته زما فنګرې لګېدلي دا بالکل ریل دي. دې کې څه فراډ نشته. که دې کې تاسو ته یو شی بیا داسې ښکاري چې هغه تاسو په هغې باندې شکي نو بیا دې کې هغه مکمل نوم لیکلی شوي تاسو به هغه ځای ته لاړ شئ او هغونه به تاسو معلومات وکړئ
چې زما د فینګر یا زما د شناختی کارت تاسو ول استعمال کړی. ټیک ده ښه بیا به تاسو CNIC باندې کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو دلته ستاسو شناختی کارت نمبر چې کوم ځای کې استعمال شوی دی نو هغه به تاسو ته دلته کولاو کړي. ټیک ده دا تاسو ښکاري دا کوم چې دی دا ټول بالکل ریل دی. دې کې زما شناختی کارت نمبر چې دی هغه استعمال شوی دی. دا تاسو وګورئ الفلا بینک شو، GS بینک شو او میزان بینک شو، بینک الفلا، دې ټولو کې زما شناختی کارت چې دی هغه استعمال شوی دی. نو کله چې هم تاسو شناختی کارت جوړ شوی دی هغې نه وخت تر اوسه پورې تاسو خپل مکمل ډیټا چې دا هغه چک کولی شئ. دا ویډیو چې دا ډېره زیاته معلوماتي ده، دا خپلو ملګرو سره ډېر شیر کړئ او دغه طریقې سره تاسو خپل شناختی کارت چک کولی شئ چې ستاسو شناختی کارت څه ځای کې استعمال شوی دی. دغه طریقه چې ده دا تاسو هر ملک کې آنلاین کولی شئ. دې کې پکې څه قسم مسله نشته که تاسو سعودي عرب کې یئ، که دوبۍ کې یئ، که قطر کې یئ، که عمان کې یئ، که کویت کې یئ یا نور هر کوم ملک چې یئ نو دا تاسو بالکل خپل په موبایل باندې بالکل فری چک کولی شئ. دې کې څه قسم څه مشکلات نشته، دا تاسو هر ځای کې بالکل آنلاین چک کولی شئ. خو تاسو سره د پاک ایډنټیټي اپلیکیشن چې دا لازمي پکار دی او دې کې تاسو اکاونټ لازمي پکار دی. چېرته بیا هم تاسو لا دې کې اکاونټ جوړولو طریقه نه راځي تاسو ماته کمنټس وکړئ، زه به تاسو ته دې کې د اکاونټ جوړولو طریقه وښیم او چې دا کله تاسو چک کوئ تاسو ته دې کې پته ولګي چې زما کوم شناختی کارت نمبر دی یا زما شناختی کارت دی دا داسې په غیر طریقې باندې استعمال شوي دي. نو تاسو هغه آفس ته بیا لاړ شئ، هغو نه بیا تپوس هم کولی شئ چې زما د شناختی کارت تاسو ولې استعمال کړی دی او هلته نه بیا ریموو کړئ. دغه ویډیو چې دا به تاسو لازمي کتلي، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. اوس دا شیر کول په تاسو دي چې ټولو خلکو ته پته ولګي او خپل شناختی کارت چک کړي چې څه ځای کې دا استعمال شوي چې هلته لاړ شي او هغه ریموو کړي.